نو مړه بس دا پکې راځي او دا یې لاسه کې یو ورځ داسې کار و د شپې نه د شپې 2 بجې مې دلته اوبه خور کو په دغه کیله باندې مې اوبه راسمې کړې او دغه ځای کې اوس یو 2 کسان را روان دي زه پرې داسې شکي شانتې شوم ما چې دا سړي خو ماته غله ښکاري راغی एकदम په تمانچې په ما باندې بوډ وو وس چې څه د سې رو کاږه دا غله په کومه راغلي هم په دې لار راغلل که نه په دغه باغ باندې ډایرکټ دغه باغ نه دی په دې راووتل مړه خو بس دا کودایله مې داسې کړه چې څنګه مې داسې کړه بس دا چل مې ورته وکړو خو چې دا دلق د یو نه مې تمانچې وواله او د بل نه مې وواله یو رامنډه کړه داسې مې ونیوه او دې پوله کې مې ول داسې سر ورکړه چې بل څنګه دا غاړه خراته یې داسې لکه دا اکشی کمار که نه هغلته مې پرې بازیګرې واړولې ما نه چې بس سړي ته پته ولګېد چې سړی خو ډېر خطرناک دی لکه یو سړی چې په ما باندې راځي نو تا ته خو ښه پته ده د ده به ډېر غټ ړي چې دی په ما راځي نو مړه دواړو له مې هغه ښه شروع کړه تمانچې ممانچې م ترې پاتې شوه یو نه خو مې تمانچه دڼیا کړه داسې مې ورته دا کوتایلې ونیوه چې یو درب مې داسې وواله بس تمانچې نه جاجر ماجر او ختمه وه هغه بل بیا په خپله منډې والې به دواړه وتښتېدل سهار مې دا قصې شیرین ته کوله نو شیرین ما ته وویل چې ته بلکل دوی ته ما ته معلوم یې زه الحمدلله داسې یو سړی یم چې په دې کلي کې په چا راغلی ده نو ما ته یې ویلي ما وله مسله هواره کړې ده شیرین پسې ما کسان راغلي بیا اوس تا خوله مله والې وسه شیرینه خو داسې کار وشو چې یاره یو کس په ورپسې راغی او دغلته به ناست و کنزل وینا به یې کوله ور به یې ورته وډزو دا دي او ښکته دي او بدماشۍ به یې پرې کولې یو ورځ زر ورغلم ما یې روکې ته دې خوا راشه ما یې ته لکه دې دا زما ګاونډي شیرین ما یې ته راځي او دلته ما یې په ده بدماشي کوي خیر خو دي ما ته وایي چې ده سره زما لږې روپۍ دي نو ما چې روپۍ دي دي ورسره وړه داسې کار به وکړي چې دا دلته ما یې زنانه دي کلي دی ما یې ته دلته راسې راځي او دلته کنزل وینا کوې نو دا خو ما یې دا ټول کورونه یې زنانه داسې بده خبره ده که نه په خبرو کې مې پوه کړه مړه نه پوهېده په سبا ورپسې بیا راغی وي دا دي او هغه دي به داسې کار مې وکړ رانورې مې پرې کړې او داسې مې وټکو حقه چې دې تښتېدلې دي نو دې به بیا لا راځي ځکه چې دا خو زما کړي دي وروره ته راځې او په یو سړي باندې زما په علاقه کې ته په یو سړي باندې بدماشي کوې نو ما ستا به ډېرې سرې سترګې وي نو هغه مې هم خو وټکو خو دا راته ته ووایه چې څنګه چل دی څه پوزیشن دی ګرمي خو زیاته ده زه خو یم تاله چې ته د یخ شربت غم کومه نو ما خو اوبه مو بوس کړې چې لږ شربت د نه وکاږم څنګه به وي چې دغه هلک ولېږمه او خالي اډر کوه ښه یو اواز خالي کوه چې په دې کلي کې څه مسلې ما ته خالي وایه که څوک در باندې بدماشي کوي یا که څوک سلانجه مانجه تا سره کوي یو لږ مړه سي ما ته بس خالي ته اډر کوه یو خدمت را باندې ته مړه راچوه ته بیا وګوره کمال ته وګوره که نه چې زما کم کمال دی بیا ښه او الله خیر دا خو مې لکه چې سپي ته په لکۍ خپه کېښوده دا د فاروق په ژړا را روان دي دا څه وې دا چا تا ولې لکه دغه شیروزل ماما وویلم لاس یې را باندې مات که نو لاس یې را باندې څنګه مات که ولې ده ته پته نه لګي چې ته د چا رورې هغه ته ښه پته ده ګورې په زه به ولې په دې کور باندې اوس ورو لګومه او دې لاس ته دا پلستر چا واچو دونه فورا نه دغه شیرین ماما سره خدای خو کي هسپتال ته یې بوتم او پلستر یې راته واچو نو د ده به ډېرې سرې سترګې نو چې زما په رور دې لاس ماتوي ولې داسې ګپ دې نه نه پرېږده جنګونو نه څه نه جوړېږي نه چې په ده باندې دا جون زه تنګ نه کړمه که نه نو زما نوم به جمالي ني ته پرېمې ده ورته ته راځه بچې ته راځه ته پرېږده درته چا په رور باندې لاس مات کړی ته ښارونه پرېمې ده مړه ته مې پرېږده ورته خالي ته تپوس کومه نن سبا چې دی د چا نه تپوس ونه که د هغه سترګې نورې هم سرې کېږي ته راځه چې زه د باندې زه ته د اسمان ستوري د رڼا ورځ یې ونه ښیم نو ونه شوه شیروزله تا چې زما په دې رور باندې لاس ماتو نو تا یو 100 پیرې دا سوچ نشو کولی چې دا د جمالي رور دی او جمالي څوک دی دا خو تا ته پته ده او تا دا هم نه وي چې جمالي به ما پسې راځي او دقسې دا لاس په ما هم ماتوي ستا دونه سرې سترګې دي چې زما په رور باندې تا لاس ماتو غلی شه جماليه دونه اوچت اوچت مه لګه زما په کور کې یو ام دی او دا غرمه کې راځي او په هغې ګزارونه کوي او هغې نه ګاڼې راشي زما پې نیم لګېدله جوبل شوې ده د هغې به څوک جواب راکوي ماله غلطي دې وشوه چې په ام باندې غزار وکړو نو ستا خدا که تا له خدا نو په کار چې تا پې لاس مات کړی وي یو ټک پرې والې وي جماليه ما پې لاس نه دی مات کړی خو ماتې نه یو څپېړه ویستله او په ځمکه را پرېوتو لاس یې مات شو شیروزله دا سړی درته ډېر زیات کمزور ښکارېده ځکه دې پې لاس اوچت کړو که دونه نرې ته راځه ما له راشه چې نن یې دواړه معلومه کړو چې دا پته دې ولګي زه جماليه
دا مازغه مه خرابوه ښه د سهار نه م ګوره موډ خراب دی او هسې نه چې ګوره د لاس نه مې ګوره خراب شي ځه ځه ورک شه ځه نو بس راځه که نه زما هم وینې جوش کړې ته راځه ته خو خالي ما ټچ کړه پرېږده. ته راځه وای کنه ګاس مې مات شو وای 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 وروره تا ته د پلستر څونه وخت یاد کړی دی 14 ورځې راته یادې کړې وای ما ته خو یې وي یوه نیمه میاشت بعد بیا ترې لرې کړې خدای دې بېخ د بدماشي وکاږي لاس هم پې ځان له مات کړم